زابل کې د تورې بند چې تازه د ریاست الوزرا مقام له لوري د عمري بند په نوم نومول شوی ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. یاد بند چې 25 متره جګوالی یا 80 متره عرض لري، 600 هکټاره کرنیزه ځمکه به خړوبه کړي، 1.2 میلیونه متره مکعب اوبه ذخیره کوي، زرګونه کورنۍ به په مستقیم او غیر مستقیم ډول ګټه ورڅخه اخلي، او د 100 کیلو واټه برېښنا د تولید ظرفیت لري چې د افغانستان اسلامي امارت له بودیجې څخه ټول لګښت ورباندې 122 میلیونه افغانۍ راغلی. د دې بند د پرانیستې په مراسمو کې د اسلامي امارت ګڼو لوړ رتبه مسؤلینو او عامو خلکو حضور درلود. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا برادر اخوند د زابل ولس ته د عمري بند مبارکي وویل او ژمنه یې وکړه چې زابل ته به نور کارونه هم کیږي او دلته به نورې پروژې هم عملي کیږي. الحمدلله نن ورځ چې کوم د دغه بند د جوړولو ابتدا کو او ګټې اخیستنې ته سپارو، دا پیلامه ده. زه ډاډ ورکوم د افغانستان ټول ولس ته، نه یوازې د زابل، چې کومه وعده د اسلامي امارت د مشرتابه څخه او بیا راځه تر یو کښته مسؤله پورې چې کومه خبره وکړي انشاءالله هغه به عملي کیږي. د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور مراسمو کې وویل کله چې له پاتې وروسته زابل ته راغلم او د زابلي ولس حال مې ولیدی نو پوه سوم چې په تیر کې ورته هیڅ خدمت نه دی سوی، نو اراده مې وکړه چې زابل ته به خدمت کوم. نن هغه ورځ ده چې زابل ته مو د اوبو یو بند جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. دغه عمري بند چې مخکې د تورې بند نوم و، نو دا د تکمیل سره الحمدلله د دغه په مقابل کې بیا موږ له حضرت امیرالمؤمنین څخه حکم اخیستی ده همدغسې 4 نور حیاتي پروژې موږ ته منظورې شوي دي، هغه هم په تخار، هرات، غزني او بغلان ولایتو کې غټ بندونه د شپېغو باندې په میلیاردو ډالر مصرفېږي، دا منظورې شوي دي. اوس زموږ تخنیکي ټیمونه لګیا دي کارونه کوي. د یادونې وړ ده چې دا مهال زابل کې ګڼ شمېر نورې پروژې هم تر کار لاندې دي.